السلام علیکم محترمینو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل غوزبندي او خوشحاله لره. دوستانو، تر هر څه سي طاقتوره وظیفه دغه د اسم اعظم ده. دا د اسم اعظم وظیفه در سره شریکه کوم. فدغه وظیفه باندې عمل وکي. د دنیا هر حاجت چې لري هغه به الله تعالی در پوره کړي، او د هر مقصد دعا چې کوئ الله تعالی به مو هغه دعا قبوله کړي، او په هغه مقصد کې به تاسو الله تعالی کامیاب کړي. نن وخت هر انسان دا کوشش کوي چې کاش د ما اسم اعظم یاد وای او ما ته اسم اعظم معلوم وای، او ما د اسم اعظم په برکت سره دعا کړې وای، الله تعالی زما دعا قبول کړې وای، او الله تعالی د اسم اعظم په برکت سره زما حاجت را پوره کړی وای. هغه حاجت چې ناممکن حاجت وي، انسان لره ناممکن ده، خو د الله تعالی جل جلاله امر فیصله چې وشي، بیا هغه ناممکن حاجت خو الله تعالی ته داسې ممکن وي چې کن فیکون کې الله تعالی کوي، ځکه چې پر الله تعالی باندې د هیڅ شي ګرانه نه ده. الله تعالی هر څه کن فیکون کې کولی شي. نو دوستانو، د هر انسان په زړه کې دا خواهش وي چې زما خواهش د پوره سي د اسم اعظم په برکت سره، ځکه چې اسم اعظم یوه داسې وظیفه ده چې کله له انسان سره موجوده سي، بیا هغه انسان چې په دنیا کې کم خواست کوي فورا پر هغه ځای باندې د هغه خواست قبلیږي. بیا انسان چې کم حاجت په زړه کې لري، د هغه انسان حاجت په هغه وخت کې قبلیږي، پوره کیږي. انسان چې کم دعا وکي، دعا یې په هغه وخت باندې الله تعالی قبلوي، ځکه چې اسم اعظم تر هر څه زورور ده. زه درته اسم اعظم ښایم چې اسم اعظم کمه وظیفه ده چې هر انسان یا خواهش لري چې زده یې شي. د دنیا غټ ولیان تیر سوي بزرګانو هم دا کوشش و چې د اسم اعظم وظیفه یې پیدا کړې وه. هغه هم خپله زندگی په اسم اعظم برکت سره سموله. هغه خپله دعا د اسم اعظم په برکت سره قبلېدله. الله تعالی ته به لاس پورته کوي، د اسم اعظم په برکت سره به د هغه دعا الله تعالی قبوله که. هغه دعا به یې کوله، هغه کې به الله تعالی ته چې دوی څه وویل، الله پاک جل جلاله به یې هغه ناز اخیستی. دوستانو، د اسم اعظم وظیفه چې دا په دنیا کې چې د هر مقصد لپاره یې وکړي، انشاءالله هغه مقصد مو الله تعالی در پوره کوي. ابراهیم بن ادهم رحمه الله چې ډیر بزرگ ولی د الله تعالی تیر سوی، یو داسې شخص تیر سوی چې دی خپله فرمایي چې ما ډیر کاله داسې نه دی راغلی پر ما باندې چې ما د الله تعالی نوم الله دا اخستی وي، ما دی اودس نه وي، یعنی بغیر له اودس څخه ما د الله تعالی جل جلاله نوم نه اخستی. هغه هم له خضر علیه السلام سره ملاقات وکړو. په دې خپل ملاقات کې ده ورته وویلی چې ما ته به اسم اعظم راښیه، ما ته به اسم اعظم راښیې چې د اسم اعظم په برکت سره د انسان دعا قبلیږي. نو بیا ورته خضر علیه السلام اسم اعظم وښودی. دوستانو، هغه اسم اعظم درته کیم، په هغه باندې عمل وکئ، بیا د دنیا کامیاب ترینه انسانان تاسو یاست. بیا په دنیا کې چې تاسو دعا کوئ، دعا مې الله تعالی قبلوي. په دنیا کې چې حاجت لري، حاجت مو الله تعالی در پوره کوي. کم مقصد چې په زړه کې لرئ، د هغه په باب دعا کوئ، الله تعالی یې فورا پر هغه ساعت پر هغه ځای کې قبلوي. نو خضر علیه السلام ته چې ابراهیم بن ادهم رحمه الله وویلی چې ما ته دغه د اسم اعظم راوښیه چې اسم اعظم په کوم ځای کې ده او څنګه ده. خضر علیه السلام اولین په جواب کې ورته وویلی چې دا اسم اعظم ده چې الله تعالی په زندگی کې ته لکم مشکل، لکم خوشحالی، لکم مصیبت سره مخ کې پر هغه باندې صبر وکړه، په هغه باندې خوشحاله سه، پر هغه ځای د الله تعالی شکر وباسه چې الله که خوشحالی راځي هم ستا له طرفه ده، که غم او مصیبت هم راځي ستا له طرفه ده. په دې سره به ته د الله تعالی یو نږدې بنده جوړ سي. دوهم یې ورته وویلی چې ته الله تعالی جل جلاله سره داسې محبت وکړه چې په هغه محبت سره ته الله تعالی ته بې انتها زیات نږدې سي. کله چې ته الله تعالی ته بې انتها زیات نږدې سي، ستا او د الله تعالی جل جلاله ربط سره زیات سي، مینه او محبت، بیا چې ته کومه دعا کوي الله تعالی قبلوي. بیا چې ته څه غواړې الله تعالی جل جلاله الله تعالی درکوي په هغه ساعت باندې.
او دریم یې ورته وویلې خضر علیه السلام و ابراهیم بن ادهم رحمه الله تعالی وویل چې اسم اعظم دا د څه الله تعالی درکړي د خپل وس مطابق صدقه کوه ځکه چې په صدقه سره د الله تعالی قهر سړیږي په صدقه سره انسان نور هم ترقی کوي حدیث کې هم راځي که یو انسان غواړي چې زما مال او دولت الله تعالی را ډیر کی او زه د الله پاک جل جلاله د ما مالدار کی زما په رزق کې د الله تعالی برکت واچوي هغه د صدقې ډیری کوي په صدقه سره د انسان مال نور هم زیاتیږي که یو انسان دا وایي چې آیا په صدقه سره به انسان مال زیاتیږي که نه زیاتیږي نو ځان دی وازموي دا دی ټرای کی چې د خاص په دې نیت باندې صدقه وکړي چې الله ستا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د صدقه د انسان مال زیاتوي نو زنن صدقه کوم ګورم چې څنګه د ما مال زیاتیږي که نه زیاتیږي ان شاء الله سل کی با الله پاک جل جلاله د دې صدقې په برکت سره د مال او دولت ور زیاتوي نو دغه درې کارونه دغه که انسان په ځان کې موجود کی دا انسان د الله تعالی نږدې بنده جوړیږي الله تعالی د دې هر دعا قبلوي هغه سیمون او تاسو کوشش کوو په اسم اعظم فسی ګرځو هغه موږ او تاسو سي تکلیف کوو مهنت کوو او خواهش می فضل کې وي سي کاش اسم اعظم وظیفه مو پیدا کړي دعا خاص میکله الله تعالی زموږ هغه دعا قبل کړي و د اسم اعظم په برکت سره بس هم دغه درې شام په ځان کې موجود کی بس دا هم اسم اعظم د ان شاء الله سحر څه کوي سحر څه غواړي هر خواهش لري الله تعالی ستاسو هغه خواهش الله تعالی ستاسو هغه حاجت در پر کوي کدا درې شام په تاسو کې موجود کړل سي الله تعالی دې کې دوستانو چې په دغه باندې تاسو عمل وکړي د غدري خصوصیات چې د اسم اعظم پکې موجود او تاسو یې په ځان کې موجود کړي الله پاک جل جلاله تاسو کامیاب او آباد لري په الله تعالی مسپارم السلام علیکم ورحمت الله